درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان سوداګر خوست کې د پاکستان کنسلګري پرانیسته غواړي. خوستي سوداګر وایي که دې ولایت کې پاکستان خپله کنسلګري پرانیزي نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو اسانتیاوي په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزانه شي. د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو تور لګولې چې بې دلیله ناموجه پلمو د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث کیږي. د جنوري په 5مه د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوو ترمنځ د خبرو دوهمې مرحلې له پیل راهیسې بین الافغاني مذاکرات په ټپه درېدلي دي. قزاقستان پر یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو لګېدلي تورونه لغوه کړل. د قزاقستان حکومت پر یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو بشري حقونو او انتخاباتو پر چارو څار کوي لګېدلو تورونه لغوه کړل. حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې پریکړې پر وړاندې په هیواد کې دننه او بهر اعتراضونه وشول او د مصالحې عالي شورا وایي طالبان دې وخت نه ضایع کوي. زموږ باصلاحیته ټیم یې لا هم انتظار باسي.